السلام علیکم ګلنو اوریدونکو او لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ څرنګه کولی شو چې زموږ د خپل فیسبوک ویډیو لا تمنیل ولګوو څرنګه چې موږ یوټیوب ویډیو لا تمنیل لګوو داسې موږ څرنګه کولی شو چې موږ د فیسبوک ویډیو لا هم ولګوو چې کومې موږ د فیسبوک په پیج باندې اپلوډ کوو هغه ویډیو لا موږ تمنیل څرنګه لګولی شو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وي نو زموږ چینل د سبسکرایب کوو د غنټې بټن دسه هم په آل باندې کوو چې زموږ ټولو ویډیو کو نوټیفیکیشن د ټول نه اول تاسو له دررسي نو څو شروع کوو خپله ویډیو ټایم هم نه ضایع کوم د ټول نه اول به تاسو په خپل موبایل کې کروم براوزر چې کوم دی کوم یو براوزر چې هم وي هغه به تاسو اوپن کوو او په هغه کې به facebook.com چې کوم دی هغه کولو کو کله چې تاسو په خپل براوزر کې facebook.com کولو کو نو تاسو به هغې نه بعد په دا درو ټکیو باندې کلیک وکړو چې کله په دا درو ټکیو کلیک وکړو نو تاسو به خپل فیسبوک په ډیسکټاپ سایټ باندې کنورټ کو په دا ډیسکټاپ سایټ کې به د کمپیوټر باندې نشون چې دلیل شي په دا کې به کلیک وکړو کله چې تاسو په دا کې کلیک وکړو نو تاسو لا خپل فیسبوک په درنګه مخې له راشي چې کله تاسو خپل فیسبوک په درنګه مخې له راشي نو تاسو په دا منځ کې چې کومې درې کرښې دي په دا باندې به تاسو کلیک وکړو کله چې تاسو په دا باندې کلیک وکړو نو تاسو لا خپل د فیسبوک پیج چې کوم دی هغه به تل اوپن شي څرنګه چې مولا اوپن شول تاسو چې د کوم پیج په ویډیو لا تمنیل لګول غواړو تاسو به هغه پیج د سره اوپن کو زه یو پیج اوپن کوم نو چې کله تاسو هغه پیج د سره اوپن کو په خپل فیسبوک کې څنګه چې مو سره یو پیج اوپن شولو نو هغې نه بعد به تاسو لوډ شو هغې ویډیو لا چې په کومه ویډیو تاسو تمنیل لګول غواړو زه په یوه ویډیو باندې تمنیل لګول غواړم زه په دا ویډیو باندې په دغه ویډیو باندې تمنیل لګول غواړم تاسو له لیده شي زه په دا ویډیو تمنیل لګول غواړم تاسو په دا ویډیو باندې کلیک وکړو او چې کله تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړو دا ویډیو به تاسو لا په دغه طریقې سره اوپن شي چې کله تاسو دا ویډیو په دغه طریقې سره اوپن شي نو تاسو لا په دا سیټ کې درې ټکي لیدل شي تاسو په دا درې ټکو باندې کلیک وکړو چې په کوم ځای کې ویوز او لایکس او کمنټس لیدل شي په دغه ځای کې چې کوم د درې ټکي دي په دا درو ټکو باندې به تاسو کلیک وکړو چې کله تاسو په دا درو ټکو باندې کلیک وکړو نو تاسو لا پوس لیدل شي ایډیټ ویډیو په دا ایډیټ ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړو چې کله تاسو په ایډیټ ویډیو باندې کلیک وکړو نو تاسو لا به دغه سکرین مخې له راشي لوډینګ وکوي او کله چې دا لوډینګ ختم شي نو دغه سکرین به تاسو لا مخې له راشي تاسو که خیال وکړو چې څرنګه موږ یوټیوب لا تمنیل لګوو او کیورډز ټیګز وغیرہ ولا چو نو هغه سه تاسو له دلته مخې له راشي که تاسو خیال وکړو دلته د تمنیل ولا نشون دی تاسو په دا باندې کلیک وکړو کله چې تاسو په تمنیل په نشون کلیک وکړو نو تاسو لا به کسٹم ایمیج مخې له راشي دا کسٹم ایمیج به کلیک وکړو کله چې تاسو په کسٹم ایمیج کلیک وکړو نو تاسو به خپل ګلیری لارو شو او تاسو د ګلیری نه به خپل تمنیل چې کوم دی هغه سلیکټ کو زه دا تمنیل سلیکټ کوم او په ډن باندې کلیک کوم که تاسو خیال وکړو نو دا تمنیل لوغلو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړو کله چې تاسو په سیو بټن کلیک وکړو نو د تاسو تمنیل به ولاګیږي اوس که تاسو وګورو نو زموږ تمنیل ولګېدلو زه تاسو له اوس په فیسبوک پیج باندې ښایم چې آیا زموږ تمنیل لګېدلی دی یا نه دی لګېدلی تاسو به دغه ځای نه تاسو لیدلی شو چې هغه تمنیل زموږ په ویډیو باندې لګېدلی دی دغه طریقې سره تاسو په خپل فیسبوک پیج په ویډیو باندې تمنیل لګولی شو تمنیل یو ضروري شی دی تمنیل چې ښه وي نو تاسو ویورز به هم ښه وي او خلک پې ولا ریکټ کېږي چې ښه تمنیل تاسو په خپله ویډیو باندې لګولی وي هم که په فیسبوک وي هم که په یوټیوب باندې وي نو که ویډیو ته له خلک لیدلي زموږ ویډیو د سره